بسم الله الرحمن الرحیم. راځو وینډوز 10 ته او وینډوز 10 کې غواړم تاسو سورت بای باندې کار وکړم. سورت ویل کېږي ارینج ته یا ترتیب ته ویل کېږي. سورت څو قسمه سورت دی موږ تاسو سره بای سایز د سایز مطابق بای سایز نه مخکې نیم د نوم مطابق تاسو غواړئ یو څه ترتیب کړئ لکه ا نه زیډ پورې تاسو ترتیب شي داسې دې ته نزولي ترتیب ویل کېږي. زیډ نه ا پورې تاسو ترتیب شي سعودي ترتیب تاسو کېږي. صحیح ده. د دې نه وروسته کې دا خاص آیکنس لپاره دی. دا سورت باندې خاص د زموږ تاسو سره په ډیسکټاپ کې چې کوم آیکنس وي د هغو د ترتیب لپاره یا ارینجینګ لپاره دی. د دې نه وروسته کې سایز دی. د سایز مطابق تاسو ترتیبیږي. سایز کې دوه قسمه سایز کمپیوټر کې نیسي. یو ته ویل کېږي لارج سایز بل ته ویل کېږي سمال سایز. د سایز مطابق تاسو سره دا هر څه شي ترتیب شي. دې نه وروسته کې د سایز نه وروسته کې مثلا تاسو غواړئ ټایپ نوعیت باندې تاسو ترتیب شي. نو نوعیت یعنی ټایپ د کوم پروګرامونو په نظر کې نیسي لکه فولډر دی یو طرف ته ترتیب شي لکه فار ایگزامپل ایم ایس ورډ والا فایلونه دی بل طرف ته ترتیب شي. ایم ایس ورډ مثلا ایکسل دی بل طرف ته ترتیب شي دا سي ټایپ په نظر کې نیسي. بیا دین وروسته کې ډیټ موډیفای یا د تاریخ مطابق تاسو ترتیب شي. اول فایلونه مخکې راشي زاړه فایلونه او کنیو فایلز تاسو ته مخکې راشي. نو دا یو څو قسمه ترتیب دی چې موږ تاسو د دې ځینه آیکنو باندې اپلای کولی شو تطبیق کولی شو. اول به نیم ته راشم. وګورئ د دې لپاره به اول داسې طریقه وکړم دلته کې به لږ څه آیکن راواخلم یو څو آیکن به دلته کې اډ کړم ځان سره. داسې به یو څو آیکن به راواخلو او دلته کې به پیسټ صحیح شو. دا وګوره دا موږ تاسو سره مختلف قسم آیکنز دي او زه به دلته راشم دا یو څو فولډرې به جوړې کړم. دې فولډر ته به نوم ورکړم فار ایگزامپل افضل. صحیح ده. یا کنټرول شفټ ان اپل یا کنټرول شفټ ان دا بل فولډر ما سره جوړ شو زبی یا کنټرول شفټ ان مثلا ندیم کنټرول شفټ ان لکه نبی. صحیح ده. دا فولډر ما سره جوړ شوی هغه ترتیب صرف تاسو په نظر کې ونیسئ. لکه زه یو بل جوړوم دې ته ورکوم دې ته داسې نوم ورکوم کټس. صحیح ده. اوس وګورئ که زه سورت ته راشم رایټ کلیک د کانټیکسچوال مینیو ته راشم او بیا سورت برخې ته نیم باندې کله کلیک وکړم دا هر څه په نومونو ترتیب شو یعنی د اے بی سی حروفو مطابق ترتیب شو. خو دا ځلې څنګه ترتیب شو زیډ نه ای پورې ترتیب شوي دي. زیډ نه ای پورې زه وایم نه ای نه زیډ پورې ترتیب کړه. نو سورت ته به راشي نیم باندې کلیک وکړئ اوس وګورئ ای نه زیډ پورې ترتیب شو اے بی سی ډي وغیره. بیا که سورت ته راشي بای سایز د سایز مطابق ترتیب کا. د دې یو فایل څومره فایل سایز دی تاسو دې باندې رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته لاړ شئ. د دې یو فایل سایز څومره دی 95 MB. صحیح ده. نو دا ټولو کې غټ سایز دی که نه. د دې یو څومره سایز دی د دې ډېر ورکوډ سایز دی کې بي باندې د دې سایز دی د دې فولډر څومره سایز دی وګورئ پراپرټیز ته به راشم د دې ټولو کې غټ سایز دی 2 GB سایز دی. څومره 2 GB. نو 2 GB سایز د دې MB نه زیات دی. نو که چیرې زه دلته راشم سور باندې کلیک کړم سایز باندې کلیک وکړم هغه غټ سایز والا فایلونه یې مخ ته ویوړه. اول فایل په نظر کې نیسي بیا فولډر په نظر کې نیسي. اول فایلونه په نظر کې نیسي بیا فولډر په نظر کې نیسي. که زه راشم سورت ته بیا سایز باندې کلیک وکړم هغه غټ سایز والا فولډر فایل اخر ته لاړو فولډر دی فولډر کې اخر ته راغی. صحیح شو. ګوره دا زموږ سره فولډر دي زبی وغیره. نو دا یو کوم فولډر کې چې ډیټا زیاته وي دا اخر ته ما سره راغی. بیا داسې د آیکنو کې چې د کوم یو سایز غټ وي هغه اخر ته ما سره راغی. د کوم چې سایز ورکوټ و هغه بر راغی ما سره. بیا که زه سورت ته راشم آیټم ټیپ نوعیت په نظر کې ونیسه
نوعیت څه ته ویل کیږي ګوري لکه دا یو ایکن دلته دی بل دلته دی داسې ګډوډ دي صحیح ده دا ایکسل دلته راغلی داسې دا دلته کې راغلی دی فار ایگزامپل دا دلته راغلی داسې اوس د دې پروګرامونو مطابق راته ترتیب کا فولډر یو طرف ته کا وورډ والا فایلونه بل طرف ته ایکسل والا بل طرف نوټپیډ والا بل طرف نو تاسو راشي سورت ته داسې ټایپ باندې کلیک وکړئ مطابق د نوعیت یا د ټایپ تاسو ته څه شي ترتیب شي نو ګورئ دا ماته ترتیب شو بیا که زه راشم آیټم ټایپ باندې داسې کلیک وکړم نو ګورئ فولډر یې ما سره سټارټ کې راغلی صحیح شو دا د وورډ والا فایلونه دلته په دې کتار راغله بیا ایکسل راغی بیا داسې دا ویډیو راغله نو دې ته ټایپ ویل کېږي اکثره کسان د آیټم ټایپ باندې ترتیب کې د دې ترتیب ټولونه منظم ترتیب دی ځکه فولډر یو طرف ته راشي هغه نوم وغیره په نظر کې ونیسي دا نور فایلونه بل طرف ته لاړ شي نور بل طرف ته لاړ شي بیا که زه راشم ډېر موډیفای باندې کلیک وکړم د تاریخ مطابق تاسو ترتیبوي مطلب ګورئ دا یو فایل کله جوړ شوی دی دلته کې رائټ کلیک پراپرټیز ته به زه راشم پراپرټیز کې دلته وګورئ ډیټ موډیفای ټوډے نن جوړ شوی دا فایل کله جوړ شوی نن نو ځکه یې مخکې راوستلو دا یو فایل کله جوړ شوی دی پراپرټیز ته لاړ شي موډیفای ډیټ فرایډے جنوري دا بیخي مخته جوړ شوی دی که نه لسم تاریخ باندې جوړ شوی دی د جنوري نن جنوري څوم دی 28 دی هغه لسم تاریخ باندې جوړ شوی دی نو دلته کې وګورئ ما ته څه وکړه هغه نوي فایلونه مخته راوسته زاړه شاته ویسته که بیا تاسو پرې کلیک وکړئ دا دلته به زاړه فایلونه مخته راولي نوي فایلونه به شاته ویسي دا یو فایل اخر ته راغی او دا زاړه مخته راغله صحیح ده نو دا موږ تاسو سره ترتیب شو د دې نه وروسته کې ریفریش کمانډ دی او دا ریفریش کمانډ څه هدف لپاره کارول کېږي ریفریش ولې موږ تاسو کاروو ریفریش وګورئ زموږ تاسو سره په دې کمپیوټر کې یو څو ډیوایس دي یو ته ویل کېږي ریم مطلب رینډم اکسس میموري موقتی میموري بل ته ویل کېږي پروسیسر زموږ تاسو کمپیوټر کې دا کارونه ټول پروسیسر باندې رواني څه باندې روان وي پروسیسر او بل ته ویل کېږي HDD یعنی هارد ډیسک ډرایو دا زموږ دایمي میموري ده دایمي حافظه ده زموږ تاسو صحیح ده او زموږ تاسو موقتی فایلونه چې وي دي ریم کې موجود دي چیرته ریم کې کله موږ غواړو چې یو پروګرام د یو فایل یا زموږ د کمپیوټر سپیډ دي زیات شي سرعت دي زیات شي سپیډ نو تاسو به د کوم کمانډ نه کار اخلئ د ریفریش نه کار اخلئ کوم کمانډ نه ریفریش نه وګورئ کچېرې زه دلته کې راشم لاندې د ټاسک بار کې رائټ کلیک او ټاسک مینیجر راخلاص دا موږ سره زموږ ټاسک مینیجر شو زه به راشم پرفارمنس ته پرفارمنس کې زموږ تاسو په دې کمپیوټر کې چې کوم برخه کې څه کارونه روان وي هغه ټول موږ ته معلومیږي لکه سی پی یو ته راځم دا د سی پی یو خپل سپیډ دی او دا یې ګراف دی او دلته کې وګورئ دلته کې دا سپیډ وغیره هر څه دی کې دا پروګرام شاته روان دی چالو دی او خپل کار کوي میموري ته راشم میموري کې خپل کار روان دی او که هارد ډیسک ته راشم هارد ډیسک کې خپل کار څه دی روان دی موږ سره اوس که زه پروسیس ته راشم پروسیس کې وګورئ تاسو سره دا پروګرامونه خلاص دي او ځینې دي کې داسې سټاپ دی ولاړ دي او ځینې داسې سلو روان دي فار ایگزامپل دا یو پروګرام د داسې انتخابو مزوم د دې سپیډ دی لږ زیات شي نو تاسو دا چې کله انتخاب کې ویو ته راشئ لږ ځله ریفریش یې کوئ نو هلته وګورئ د هغې سپیډ کې فرق راځي د ریفریش لپاره کیبورډ نه کومه بټنه کارول کېږي F5 نو تاسو ګورئ دا F5 بټن چې داسې پریس کوئ د هغې هغه سپیډ تیز شو اوس نارمل دی که زه F5 بټن پریس کوم د هغې سپیډ څنګه شو تیز شو ما سره سپیډ یې موږ تاسو سره تیز شو نو دا ریفریش کمانډ دې هدف لپاره کارول کېږي چې تاسو کمپیوټر کې دا کمرنګ یا دا خلاص شوي پروګرام چې وي د هغو سپیډ تاسو سره زیات شي نو ګورئ کله تاسو کمپیوټر ریفریش کوئ کله سلو کار کوي صحیح کار نه کوي نو دلته کې د سکرین باندې رائټ کلیک کانټیکسچوال مینیو راځي او ریفریش باندې کلیک تاسو کمپیوټر څه شو څه ریفریش شو تاسو دا کمپیوټر څه ریفریش شو ګورئ
ریفریش. بل د کیبورډ نه F5 بټن به پریس کوئ. کوم بټن؟ F5. دا هم د ریفریش لپاره ده. نو ګورئ که زه F5 بټن کیبورډ نه پریس کړم ما سره دا هر څه شو ریفریش. اوس که یو سپیسیفیک مشخص پروګرام تاسو غواړئ چې ریفریش یې کړئ د ټیسټ بر ساحه کې رایټ کلیک او لاړ شئ ټیسټ منیجر ته هماغه پروګرام داسې انتخاب کړئ سلیکټ یې کړئ لکه دا نوټپډ زه غواړم ریفریش کړم یا ګوګل کرام وغیره کیبورډ نه F5 بټن پریس کړئ. نو کله تاسو ریفریش کړئ د دې دا سپیډ تاسو سره داسې تیز شي. صحیح ده؟ که د ریفریش سره هم ستاسو سره د پروګرام سپیډ زیات نشي بیا به څه طریقه کوئ؟ بیا به هماغه پروګرام داسې سلیکټ کړئ ویو ته به راشئ او اپډیټ سپیډ کې که پاز وي یا لو وي یا نارمل وي دې ته به های انتخاب کړئ. څه به انتخاب کړئ؟ های. صحیح شو؟ اوس که دا های شو دا نوټپډ باید نارمل شي هغه بل پروګرام باید نارمل شي تر څو هغه فول سپیډ ګوګل کروم ته راشي یا بل څه ته راشي. نو دې نه تاسو دا سپیډ وغیره زیاتولی شئ. له دې برخې نه تاسو یو سنګل پروګرام هم کولی شئ ریفریش کړئ. لکه زه وایم دا موبایل پارټنر دا ماته ریفریش که صحیح کار نه کوي نو سلیکټ یې کړئ د کیبورډ نه F5 پریس کړئ یا ویو ته راشئ دې ځینې ریفریش کړئ. ریفریش ناو ریفریش ناو ریفریش ناو. نو دا مونږ تاسو سره د ریفریش کمان شو. که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو دا کمپیوټر دی یو ځل په یو ځل باندې یو ځل دفعې ریفریش شي مطلب یو کلیک سره نو رن راخلاص کې په رن کې دا پینګ ولیکئ. څه ولیکئ؟ پینګ ولیکئ. یا مثلا تاسو نیټورک ته یو څه ورچوئ او هغه نیټورک ته صحیح نه ځي کمپیوټر چټکې تیزۍ سره کار نه کوي نو رن راخلاص کې په رن کې دا پینګ کمان او داسې اوکې کړئ بس تاسو هغه کار سرعت او جلدۍ چالاکۍ سره وشي. نو د دې ځینه هم د رن نه هم تاسو کولی شئ چې دا خپل کمپیوټر څه کوي سرعت برابر کوي او تیز کوي. نو د پینګ سره هم کیږي. صحیح ده؟ نو داسې دا موږ تاسو سره د ریفریش کمانډ شو. نو دا دوه کمانډونه تاسو ته وشو سورټ او ریفریش نور به بیا انشاءالله مخ ته ځو.